افسر افغان صاحب موږ سره راغلی دی او هغوی ته درخواست دی چې زموږ د مدرسې ماشومانو سره یو څو خبرې وکړي. درخواست دی افسر افغان صاحب ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نن موږ دلته په پبو کې راغونډ شوي او جامعه تعلیمات اسلامیه یوه مدرسه ده چې د 15 کلونو راسې دوی لګیا دي هلې ځلې کوي او دا ماشومان د علم په کالو باندې ښایسته کوي. په دې کې خواوشا 80 ماشومان دي چې نن د چوټۍ ورځ وه خو بیا هم دوی راغله او موږ ته راغونډ شو. زه به خصوصي مننه کومه د ډېر محترم قاری شیرباز صاحب، بیا زمونږ شهباز شاهین صاحب چې دوی موږ ته وویل چې تاسو راشئ او رښتیا خبره خو دا ده چې پېښور کې یا څومره چې دا پښتنه سیمه ده نو موږ کوشش کوو ما او راشد خان راشد صاحب ډېر محترم چې ځان هر در ته هر ور ته هر ګوټ ته ورسو او یوازې په دغه مدعا باندې چې دا وطن زمونږ دی، د دې وطن میشته هر وګړی چې هغه د هر رنګ نسل ذات پات مذهب مسلک سوچ فکر سره تعلق ساتي هغه موږ انسان ګڼو او د انسانیت په خاطر باندې موږ ځان رسو. نن چې موږ رالو قاري صاحب یو خو ستاسو ډېره زیاته مننه هم کوو او رښتیا خبره خو دا د راشد خانه چې زمونږ په دې وطن کې څه ډېر عجیبه غوندې رواج مخې ته راغلی دی. موږ وینو چې د 13 کالو راسې دلته یو جنګ دی او بیا په هغه جنګ کې د ټولو نه لوی زیان چې دی نو هغه حجرې او جومات ته ورسېد او قاري صاحب لوی نقصان په دې شکل کې ورسېد. نن زموږ ګیر چاپېره دا واړه زده کړه کوونکي هم ناست دي، د دیو دا پګړۍ د دیو دغه ټوپۍ دا ماته یوه هیله راکوي یو هوپ راکوي خو کاش چې دغه خلک په صحیح لاره باندې روان کړی شي، دیو ته هغه علم هغه فکر وښودی شي چې هغه په رښتونې باندې د انسانیت د دې وطن او د دې خاورې په کار باندې راتلی شي. خو له بده مرغه کله کله هغه هغسې ونه شي نو بیا په ځای دی چې موږ صحیح لاره واخلو موږ د اړې ګړې یا د ډسټرکشن په لور باندې روان شو. نو ما خبره کوله چې دلته مسله جوړه شوې ده د حجرې او د جومات. نو موږ اوس دا یو شعوري هڅه کوو قدرمنو چې د حجرې او د جومات په منځ کې چې کم پړي وو کمې رسۍ وې کمه رشته وه کم تړون چې هغه مات شوی او هغه بیل شوی او چې هغه موږ بیا رایوځای کړو. نو په دغه شکل کې راشد خانه موږ د قاري شهباز صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته دا یو مقرره جوړه کړه. چونکې اوس نوی کال دی نو موږ به د نوي جذبو سره د نوي همت سره د نوي جرأت سره مخې ته راځو. دا څومره چې غیر چاپېره زما خوا کې چڼې ناست دي واړه کتې پتې زده کړه کوونکي ناست دي، دیو قاعده زده کوي دیو تجویز زده کوي دیو حفظ کوي احادیث زده کوي او بیا زمونږ قاري صاحب چې هغه په خپله باندې دیني او دنیاوي دواړه علوم هغه کړي دي، حافظ صاحب هم دی او د دې تر څنګ دوی ماسټرز هم کړي دي. نو دا زمونږ ډېره لویه ګټه ده چې دیو دا خلک نه یوازې یو طرف ته یا هغه ټنل ویژن چې څه ته وایي راشده هغې باندې روان کړي دي بلکې دیو ته یو وسیع علم ورکوي یو فکر ورکوي. او زه دا بیا هم ډېر په دعوې سره وایم چې دا نړۍ چې دا که د امریکې ګوټ دی دا که د جاپان بل سر دی او دا که چین دی او دا که بیا دا وطن دی موږ ټول کنیکټډ وو دا په انسانانو باندې ښایسته ده او راشده الله تعالی رب العالمین دی دا عالمونو رب دی هغه رب المسلمین هم نه دی او یوازې د یو چا هم نه دی. لہذا که موږ غواړو چې دا دنیا دې ښایسته شي نو موږ به په انسانیت باندې فوکس کوو او دغه درس موږ ته زمونږ اسلام راکوي د ټولو نه ښه. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته په دغه مدرسه کې ما ولیده چې اگر چې وایي لکه دیو لګیا دي په وړه پیمانه باندې کار کوي راشده خو دیو رښتونی شکل یا رښتونی چې د مذهب کومه معنه ده هغه مخ په وړاندې دا به د وخت سره سره لوی کېږي ځکه چې هر سفر چې دی نو هغه د لومبي قدم نه شروع کېږي او هغه بیا ګام ته شي او د ګام نه هغه بیا په میلونو باندې مزل شي. قاري صاحب یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته مننه کومه او دغه ټولو ماشومانو کې زه ډېر لوی خلک وینم دیو کې زه د دې ځپلي دردېدلي جړېدلي خاورې دپاره ډېر خیر وینم او دا هغه خلک دي که دیو موږ په رښتونې معنا باندې د اسلام پویه کړو نو د دیو نه د دې نړۍ د ټولو نه لوی دانشوران او علما خطی شي چې هغه به خلک په یو مرکز باندې راغونډوي هغه به په خلکو کې اړی ګړی نه پیدا کوي په خلکو کې به مینه پیدا کوي. او زما به پیغام دا وي چې دلته چې خلک لګیا دي د حجرې او د جومات په منځ کې کم اړی ګړی را پیدا کوي
پکار ده چې ستاسو د دې مدرسې نه دغه هم یو شعوري هڅه وشي چې دغه شلېدلي پړي تاسو بیا وتړئ. دلته خان هم راځي، دلته ملک هم راځي، دلته ملا هم راځي، دلته قاري هم راځي. یوه دا ډېره اهمه خبره ده. او دویمه خبره مې دا ده چې کم از کم دا یو کوشش هم پکار دی راشده چې موږ د سیکټیریانزم نه یا د فرقواریت نه خپل خلک وساتو. ځکه چې اکثر موږ داسې ځونو کې ووینو چې بیا خلک ایکسټریمزم ته لاړ شي، خلک صرف یو سوچ واخلي. موږ به دې ماشومانو ته دا ښیو چې د دنیا کې د ټولو نه مقدس رشته چې ده هغه انسانیت دی، او انسان چې هر څوک دی او هر ځای کې دی نو هغه زموږ د زړه سر دی. بیا د دې نړۍ دپاره چې هر څوک کار کوي، هغه که انګریز دی، هغه که سیک دی، هغه که هندو دی، هغه که عیسائی دی، هغه که مسلمان دی، نو د هغه دې دنیا ته ضرورت دی، هغه د دنیا د آبادۍ دپاره کار کوي. نو پکار ده چې موږ هغه ته احترام ولرو. دلته موږ د تنوع خبره وکړو، دلته موږ د تکثیریت خبره وکړو، او دلته موږ د انسانیت خبره وکړو. یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کومه، او انشاءالله زموږ چې څومره کتونکي دي هغو ته هم زه دغه باور ورکومه چې موږ به دا یو شعوري هڅه کوو چې په دې خاوره باندې د انسانیت په خاطر باندې موږ هرې حجرې ته لاړ شو، هر جومات ته لاړ شو، هرې مدرسې ته لاړ شو، هر بانډار ته لاړ شو. ځکه چې ښه او بد یو ځای، یو عمارت، یو دیوال نه وي، بلکې دا انسان دی چې د هغه ذهن ښه یا بدي. که دغه انسان دی په ښه لور باندې روان کو، د ده نه د خیر دپاره ډېر کار اخیستی کیدی شي. خو که د دې انسان په لاشعور کې تا بدامني، ترهګري، جنگ، شدت پسندي، اګریشن، غوسه کېنوله، نو دغه به یې لاشعور کې رالویږي او بیا به د دنیا کې نقصان جوړوي، د دنیا کې به اړی ګړی جوړوي. نو د اباسین صاحب په دغه شعرونو باندې به زه تاسو نه اجازت غواړم چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی، په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی، او چې د خپل قام په نامه سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی، چې د خپل قام په نامه سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی، او خوبي څه ده چې میوه نه لري، څه که په قد باندې چنار شي سړی، او هغه به څرنګې ګودر ته رسي چې اباسین ته ورګزار شي سړی. یو ځل بیا د جامعه تعلیمات اسلامیه پبو نوخار د ټولې انتظامیې ډېره زیاته مننه کومه. د دې ټولو راغلو وړو وړو زمونږ چڼو چې د دیو په سینه کې به د الله تعالی کلام خوندي کیږي، د دیو په ذهن کې به د دې وطن د امن، د دې وطن د سوکالۍ زیرې خورېږي. د دیو هم ډېره زیاته مننه کومه چې زما دغه خبرې دومره په احترام سره واورېدې، او قاري شیرباز صاحب ته دغه باور، دغه ډاډ ورکومه چې موږ در سره په هر ډګر ولاړو. که ته انسانیت له کار کې، نو ته چې انسان یې زمونږ د زړه سر په موږ باندې ډېر زیات ګران یې، او ستا به یو اواز وي، ستا د سترګو اشارې وي، که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه، نو په هر حال به درله راځو. ډېره زیاته مننه کومه. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.